د پیزا ماشین والا چولیل. کله د ماشین خواله ورشي لږ وخت پس د هغې نه یو خطرناکه چولیل روځي. د حمزه نه پیزا جوړه کی او هلته یې وخوري. ویلي کېږي د یو وخت خبره ده چې یو کور کې سلطان نوم باندې یو کس ژوند کوي. د هغه یو ښځه او یو زوی هم وي چې د زوی نوم یې حمزه وي. سلطان خپل زوی سره ډیره زیاته مینه کوي او په هیڅ شیز باندې نه خفه کوي. سلطان هم سحر خپل کار لځي او ډیر زیات خوشحاله سره خپل کار کوي او چې کله ماښام شي نو بیا واپس خپل کور ته راشي. یو ورځ د سلطان زوی حمزه بهر ناست وي او د حمزه یو ملګری راشي چې حمزه ته وایي حمزه تا ته پته نشته کنه زما پلار خو نن پیزا راوړلې ده راځه چې دواړه یې وخورو. دا ته څه وایې پیزا څه شي ته وایي؟ نو تا ته خو زه ویمه کنه ته راشه او هلته به یې وخورې او وبه یم ګورې چې دا څه وي. حمزه بیا د خپل وړوکي ملګري سره روان شي او کله چې دوی خپل کور ته ورسي حمزه د خپل ملګري سره پیزا ته کیني. لږ وخت پس دوی هغه پیزا وخوري چې بیا ورته حمزه وایي دا پیزا خو زما ډیره زیاته خوښه شوه. نن به زه هم خپل پلار ته ووایم چې ماله هم راوړي زه به بیا هیڅ نه خورم او د شه پیزا به خورم او کنه بس همدغه ماله هم پلار راوړي دا ډیره زیاته مزیداره وي. حمزه بیا واپس خپل کور ته راشي او خپل مور ته وایي مورې زما پیزا ډیره زیاته خوښیږي زه وایم چې تاسو ماله پیزا واخلئ. بچې زه خو دکان ته نشم تللی چې تاله پیزا راوړم د بازار نه خو ورېږه چې کله دې پلار راشي نو بیا به ورته ووایي. مورې نو اوس ورته زما ډېر زیات زړه کېږي زه وایم چې څه وکړه او ماله یې راوړه. دغې خبرو سره زر د حمزه پلار سلطان راشي او هغه ته بیا حمزه وایي پاپا زما پیزا ډیره زیاته خوښیږي زه وایم چې ته ماله اوس پیزا واخله. بچې زه به یې تاله هر کله پیزا واخلمه خو ته لږ صبر وکړه زه خو دغه اوس رالم. نو لږ وخت پس بیا حمزه خپل پلار سره په ګاډي کې روان شي. دوی بیا ځان بازار ته ورسوي او یو پیزا دکان خواته ودرېږي. تا سره پیزا په 100 روپۍ خرڅېږي زه وایم زما دې زوی له یو راکړه. په 800 روپۍ باندې خو دلته پیزا ده او په دې کې ارزانه او ګرانه هم شته ته پکې 100 والا اخلې بس چې کومه پکې ډیره زیاته ښه وي زما دې زوی له یې راکړه ځکه ماته یې اول ځل باندې ویلي دي تاله به زه 100 روپو والا پیزا درکړم ستا زوی به پې ډېر زیات ښکلې موړ شي. هغه دکاندار حمزه پلار له پیزا ورکي او چې حمزه پلار ورله پیسې ورکړي او دوی بیا واپس خپل کور طرف ته را روان شي. دوی چې کله خپل کور ته راورسي حمزه هغه پیزا وخوري او بیا د خپل مور خواله لاړ شي چې ورته وایي مورې زما خو پیزا ډیره زیاته خوښیږي زه وایم زه به نور هیڅ روټۍ نه خورم او ماله به تش پیزا اخلې. زه خو تاله پیزا نشم اخیستی ورشه پلار دې هلته ناست دی او هغه ته ووایه هغه خو ماله اوس یو ځل پیزا واغسته بس زه ورته اوس نه وایم چېرته بیا به ورته ووایم. چې کله بله ورځ شي نو حمزه خپل پلار ته وایي پاپا زما خو پیزا ډیره زیاته خوښیږي زه به هیڅ خوراک نه کوم او ته به ماله هره ورځ پیزا اخلې. دا څه وایې بچې زه به تاله هره ورځ پیزا اخلم خو زه چې کم ټایم کې نه یم نو هغه ټایم کې به ته بیا نه غواړې ځکه تاله به څوک ځي او تاله به پیزا راوړي. اوس خو ما پیزا له بوزه کنه اوس خو ټایم شته. د حمزه پلار حمزه بیا پیزا له بوزي او چې کله ورله پیزا واخلي نو بیا دوی واپس خپل کور ته را روان شي. حمزه خپل کور ته را ورسوي او پلار یې خپل کار له لاړ شي. حمزه هم خپل پیزا خوړلی وي او لږ وخت پس دی په دوباره باندې خپل مور ته وایي مورې زه خو ډېر زیات وږې شوم زما خو پیزا ډېره زیاته خوښیږي ماله یې ته پیزا واخله ځکه تا ماله هیڅکله هم نه ده اخیستې.
بچې تا ته خو ما وویل زه بهر نشم تللی بس زه څه وکړم اوس لږ وخت پورې ناکام وکړه هغه به راشي حمزه ته خپله مور ډېرې زیاتې خبرې وکړي خو حمزه ډېره زیاته تنګه کړې وي چې هیڅ کار ته یې نه پرېږدي چې کله ماښام شي چې سلطان خپل کور ته راشي نو خپله ښځه ورته وایي تاسې چل وکړه دا حمزه خو ما ډېره زیاته تنګوي ما ته وایي ماله پیزا واخله بس له ځان سره یې هلته بوځه او هلته کې ورله اخله دا څه وې دا به څنګه تا تنګوي دله خو ما سهار هم پیزا اغستې ده څه ووایم سهار چې پیزا وخوړه دوباره باندې ما پسې رالی او اوسه پورې دغه ما ته وایي چې ماله پیزا واخله حمزه بیا له دې خواله راشي او چې خپل پلار ورته وایي ارې بچې تاله خو ما سهار هم پیزا اغستې وه او اوس به هم درله واخلم خو تا ته مې وویل چې کله زه نه یم هغه ټایم کې پیزا مه غواړه حمزه ته خپل پلار هم ډېرې زیاتې خبرې وکړي خو هغه د خپلې خبرې نه اوړي سلطان بیا خپلې ښځې ته وایي که چېرې تاله د پیزا جوړولو چل درځي نو زه به یو ماشین واخلم ځکه دی خو مونږ ډېر زیات تنګوي او دی خو بار بار بازار ته بوتلل هم ډېر زیات ګران کار دی ماله هر کله د پیزا د پخولو چل راځي خو زه یم چې دا ماشین به په څو وي بس د دغې نه بېغمه شه که دا په هر څه وي زه به یې واخلمه د حمزه پلار بیا بازار ته لاړ شي او هغه کس خواله ورشي چې د چا نه پیزا اخلي ته دا ماشین په ما باندې راخرج کړه ځکه زما زوی پیزا ډېره زیاته خوښه ده او زه به تاله دومره پیسې درکړم چې څومره ستا زړه غواړي ځکه په دې ځای کې خو بل د پیزا ماشین هم نشته دا سوې زه چې دا ماشین خرڅ کم نو زه به بیا څه دوکانداري ځان له چلوم دا خو به بیا ما سره نه وي ته به په دې ټول ژوند کې څومره پیسې ګټې تاله به هغه زه درکړمه او ته پې ځان له بل څه کار روان کړه خو دا ماشین اوس ماله راکړه ځکه زما ډېر زیات ضروري پکار دی د حمزه پلار هغه له ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او هغه ماشین ترېنه خپل کور ته راوړي دوی په هغې باندې پیزا جوړوي او ډېر زیات ورته خوشحاله وي حمزه هم بیا پخپله د خپل ماشین نه پیزا جوړوي دغه شان یو ورځ د حمزه پلار خپل کار لا تلی وي او مور یې هم د چاکره تلی وي حمزه په کور کې یوازې وي چې ورته یو سوچ راشي دا خو په کور کې هیڅوک نشته زه به ځان له زیاتې پیزا جوړه کم او پکې به یې دم ځکه دوباره باندې خو زه نشم جوړوي حمزه چې کله د ماشین خواله ورشي د هغې نه ډېر زیات خطرناک اواز راوخیږي حمزه هم ډېر زیات ویریږي اره دا به څه وي دا خو د پیزا ماشین نه خطرناک اواز راووتو لږ وخت پس د هغې نه یو خطرناکه چوډیل راوځي او حمزه ته وایي دا ماشین خو زما دی دا زما ماشین باندې تاسو پیزا جوړوي ورګه زه به نن تا نه پیزا جوړوم دا ماشین بیا ونه لګوي او ټول خلکو ته هم ووایه ښه زه به بیا هیڅکله نه لګوم او نه به دې ماشین خواله راځم خو اوس ما پرېږده اوس خو دې نه پرېږدم تا نه به زه اوس پیزا جوړه کم چوډیل د حمزه نه پیزا جوړه کړي او هلته یې وخوري بیا هغه واپس هغه ماشین ته وردنده شي چې کله سلطان او د هغه ښځه خپل کور ته راشي او چې د حمزه حالاتو ته وګوري نو دوی ډېر زیات حیران شي او د حمزه مور ډېره زیاته په ژړا هم شي اره دا څه وشو دا زما زوی سره څه وشو پته نه لګي دا به څه وي چې دا چل یې کړی دی اره او کنه دا خو دې ماشین کسې چل دی دا به زه دې ماشین سره څه کوم دا خو زه اوس بهر هم نشم وړی زه خو ورله خواته هم نشم ورتلی دوی زر د خپل کور نه وځي او چې د حمزه پلار ډارکي هغه کس خواله ځان ورسوي چې د چا نه یې ماشین اغستې وي اره ستا هغه ماشین کې خو څه پیریان ماته ښکاري دا څنګه زما زوی خیم په هغې کې خیمه کړی دی زه به یې اوس تا نه دا بدل خامخا اخلمه
نه تمانه هیڅ بدل ماغله ما ته پوره خبره وکړه زه به تعالی جواب درکما سلطان هغه ته پوره خبره وکړي چې هغه ورته بیا په جواب کې وایي دا ماشین خو لس کاله زما سره و او ما په خپل کار کړی خو زما سوچ ته اوس رړل دا مالی یو جادوګر را کړی ما ته وی دا به هیڅ چل نه ورکوي ته به په خپل کار کوي خو دغه ټیم باندې زما د سوچ نه دا خبره وتلی وه او تا هم راته ډېر زیات وویل نو ماشین مې درله درکړو بس که اوس هر څه وي نو دې ماشین حل لاله راوباسه که نه ستا هم خیر نشته ځکه زما زوی یې وجلی دی هغه پیزا والا دکاندار بیا هغه جادوګر خواله لاړ شي هغه جادوګر د پیزا ماشین خواله راولي اره او کنه دیله خو زه هم اوس خواله نشم ورتلی پته نه لګي دا ورسره تاسو څه کړي دي د دې خو یو حل شته زه به دې ته اور واچوم نو دا به ختم شي هغه جادوګر د پیزا ماشین ته اور واچوي د پیزا ماشین ټول وسوځي او هغې کې هغه چوړیل هم وسوځي دی ویډیو نه مونږ ته څه سبق ملاویږي مونږ ته کمنټ کې ووایئ